لغمان. دا راته وایه اول لغمان دې خوښېږي ننګرهار؟ والله دا خو وطن دی نو د وطن هرې ساحې هر ولایت چې دی زموږ د زړه په سر دی نو هم لغمان خوښېږي ننګرهار مې هم خوښېږي. دا دې کې ګټه شته نشته ته لږ موږ ته معلومات راکړه. دا تا ته څو تمامېږي څو یې خرڅوې څو پاتې کېږي دغه شیان که موږ ته ووایې. دا بس چې یو چې 100 به یې تمامېږي او بس 1.5 او 120 داسې خرڅوو بس دا پاتې کېږي د ورځې 100 1.5 200 پاتې کېږي. دلته به ځوانان راځي غرمه‌یي یا مازدیګري شیان به چکر ته راځي بس خوراک کوي. خوراک چې لري دوکان کې؟ والا یخ مشروبات دي بسکټ هر شی شته. سمبوسې او شیان هم لري هر څه. سلامونه ستړي مه شئ ګران لیدونکو، الله دې وکړي څه جوړ اوسئ روغ اوسئ. سیلاب رضوان یزدګاه ستاسو په خدمت کې د جلال آباد ښار ماجد عیدګاه او د هم پارک ده چې زه اوس کې ولاړ یم. نو ګرانو لیدونکو راغلو دلته تاسو ته یو خپرونه ولرو له دې پارک څخه او همدارنګه د دې پارک ښکلا تاسو ته وښیو چې دلته ځوانان راځي بعضې درس ویلو لپاره بعضې تفریح لپاره او همدارنګه دلته مشران هم راځي غورې کولو لپاره او همدارنګه وینې دلته کار هم روان ده چې د پیاده روونه سیمټول اوس یې ښایسته کاشي کوي ګلداره کاشیان دي نو کار پرې روان ده. او ارمان جانه دې خوا هم تصویر راوله نو دا د دې پارک یا ماجد عیدګاه دغه ماجد ده او دې خوا ته بل تعمیر ده څه دی کتابخانه ده د همدې پارک چې دلته ځوانان راځي بعضې درس ویللو لپاره کیني مطالعه کوي. نو ګران لیدونکو نن مې وغوښتل له دې ساحې څخه یا دې پارک څخه تاسو ته خپرونه ولرم او الله دې وکړي څه زړه م تنګ نیسي موږ سره نو موږ سره مل اوسئ. تاسو یو څو تصاویر ښکلې ښکلې د دې پارک وګورئ نو بیا به یو ورور سره کښېنو خبرې اترې به وکړو نو موږ سره مل اوسئ. ګران لیدونکو بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. دلته خوا ته مې ورور ولاړ ده چې همدې پارک کې کار کوي او همدا پیاده رو کې کاشیان کې دي نو دوی سره خبرې اترې لرو. تاسو موږ سره مل اوسئ ګران لیدونکو. ورور ښه یې؟ شکر ده ورور خپله ښه خیرات ده شکر د فضل د الله صحت دې ښه ده؟ الحمدلله الله دې عزت وکړه خپله ښه راته خیر اوسې ورور. او ښکلی نوم دې که هېوادوالو ته ووایې چې ولې پېژنې؟ نوم خو مې اسدالله دی او د ننګرهار اوسېدونکی یم. ډېر ښه. ولایت مو دا ننګرهار او نه هغه خو لغمان دی. لغمان دا راته وایه اول لغمان دې خوښېږي ننګرهار؟ والله دا خو وطن دی نو د وطن هرې ساحې هر ولایت چې دی زموږ د زړه په سر دی نو هم لغمان خوښېږي ننګرهار مې هم خوښېږي. هیله یعنې چې ډېر تمه توقع چې لرم د ننګرهار او د خپل لغمان نو الله دې ژوندی راته. دا راته ووایه تاسو څومره وخت کېږي دلته کار کوئ؟ داسې یو تقریبا دا خو یو میاشت کېږي داسې یو 9 ورځې چې مونږ کار کوو دلته. دا کار چې دی د ښاروالۍ دی وروره ګل او بس هماغه شرکت ته توضیح کوي ورکوي ورته او هغه چې دی بیا شرکت مونږ ته کار راکوي نو دا تقریبا داسې یو میاشت کېږي نو شاوخوا لګیا کار. یعنې د مالي لګښت ریاست ښاروالۍ ورکوي؟ او د دې مالي لګښت چې کوم یو دی دا ټول چې دی ریاست ښاروالۍ ورکوي او دا چې دی هماغه کوم یو لګښت چې ښاروالۍ ورکوي هغه بیا په شرکت توضیح کېږي. شرکت چې دی بیا همداسې تقسیموي ټیکهدارانو باندې کسانو باندې ځوانانو تقسیم. تاسو سره دلته څو نفره کار کوي مثال؟ دلته خو موږ سره تقریبا فی الحال چې دی 8 کسانه دي 3 استادانه دي او 5 کارګر دي. نو شکر د کار خو سمه ښه په هغه کې روان دی. ډېر ښه ژوندی اوسې. او که دا راته ووایې د پارک بسته پیاده روونه تاسو همداسې کاشي کوئ یو څه ناسب برخې ده؟
دا خو داسې ده چې مکمل ټول شموله دی 15,000 متره قرارداد کې دی هماغه دا کومې ساحې چې دي دا تقریبا 15,000 متره دی او دا مکمل پیاده رو دا چې هر یو دغه دوه پولې دي دغلته او نور څه ډېرې پیاده روي دي دغه شي دي دا مکمل تکمیل کېږي دا کار نیمه نه پاتې کېږي یعنې ټول کار چې دی دا ټول مکمل تقسیمېږي خلاصېږي. مننه ورور. دې کار وخت څونه ده؟ مثال تاسو څونه وخت قرارداد کې لیکلی ده تاسو باید خلاص کړئ؟ موږ سره خو داسې قرارداد کې دی چې فلحال موږ ته خو وخت نه ده راکړی صرف کار یې راکړی ده چې خپل کار تاسو روان کړئ نو موږ شکر د خپل کار روان کړی فلحال وخت نه ده راکړی چې کله وخت هم راغی بیا موږ د وخت سره بیا ورته خلاصولی شو انشاءالله. مننه ورور. دومره توان یې لرو. ور دې ودان موږ ته معلومات راکړه. له تاسو نه مننه چې راغللی له موږ سره مرکه وکړله د لیدنو سره خوشحاله شو وروره هر کله راشئ. خیر اوسې. ور دې ودان. نو زموږ هېوادوال وطن کې دي بعضې وطن نه بهر دي ایته غږ اوري که څه وینا لري که هم په خدمت کې نو که په هېواد کې دننه دي او که د هېواد نه بهر دي چې په هر ځای کې دي اول خو د ټولو نه مخکې اول یو سلام ورته وایم او د سلام نه بعد ورته وایم چې که هلته دی چې کاروبار یې جوړې پوه شولې بس خپل ژوند یې روان نو الله دې همالته خوشحاله لري او دغه مهاجرین چې دلته راغلي دي دغه په پېښور نه چې کله دا مهاجرین راغلل نو هلته په تورخم کې دي په هغه ساحه کې نو اماراتو نه موږ کور ودان موږ ته سخت خوشحاله یو یعنې الله دې لري موږ سره ډېر کومک کړی که موږ سره خو هغه ټول زموږ وروڼه دي موږ ټول چې یو 100% د یو کلمې وروڼه یو نو هغوی موږ سره ډېرې مرستې کړي دي موږ ته خوشحاله یو الله دې دغه کوم یو دغلته چې پیسې دنیا دولت چې لري د هر یو چې مثال چې لري نو د ده نه یو هیله لرم او یو خواهش ته لرم چې له دغسې خلکو سره مرسته وکړي تر هغې چې دوی خلک خپل ژوند په ارام او خوشحالۍ سره سوکالۍ سره تېر کړي. سمه بودجه ژی اوس فعلا تر څو منظم کېږي باید یو څه مرسته سره وشي. هغه خو کار روان دی هغه کار خو روان دی هغه انشاءالله کورونه ورته جوړېږي هماغسې د مهاجرو ته تقسیمېږي او فلحال نو دغه د هېوادوالو نه د ټولو نه دغه یو هیله کوو چې وروره ګله د ټولو ورونو سره دی د مهاجرینو سره د ټولو سره مرستې او کومکونه سره جاري اوسي. خیر اوسې ورور مننه. موږ ته که څه خدمت یې الله دې وبخښي خیر اوسي. مننه. ګران لیدونکو ورور هم سره خبرې وکړې او دې پروژې په هکله موږ ته معلومات راکړه نو ډېر ښایسته او ښکلی پیغام یې ورکړ نو تاسو موږ سره اوسئ یو څو تصویره یې دې پارک وګورئ دې ښکلا وګورئ نو موږ سره مل اوسئ بیا به یو بل ورور سره ودرېږو خبرې اترې به وکړو. ګران لیدونکو دلته مې خواته یو بل ورور ولاړ ده دلته پارک ته راغلی ده او کوپړۍ خرڅوي نو دوی سره خبرې اترې کوو موږ سره اوسئ. ورور ښه یې؟ ښه یم. صحت دې ښه ده؟ شکر دی والا. ښه ډېر ښه. څنګه د کوپړو کاروبار کوې؟ هو والا کوپړۍ کاروبار کوم. دا دې کې ګټه شته نشته ته لږ موږ ته معلومات راکړه دا تا ته څو تمامېږي څو یې خرڅوې څو پاتې کېږي دغه شیان که موږ ته ووایې. دا بس چې وه چې 100 به یې تمامېږي او بس 1.5 او 100 داسې خرڅوو بس دا پاتې کېږي د ورځې 100 1.5 200 پاتې کېږي. یعنې د ورځې یو 2-3 دانې کوپړۍ خرڅوې ته؟ او بس کله 2 شي کله 3 شي بس کله بازار ښي کله نه وي. دا له کوم ځای راوړې؟ دا د اخري خپل سریلانکا نه راځي موږ دلته کابل نه راوړو سړی موږ ته راوړي. دلته کوم بازار لري؟ هو دلته ګودامونه دي هغې سره د مخابراتو چوک سره. کور کې تنها ته کار کوې یا پلار دې کار کوي ورونه دې کار کوي لږ معلومات راکړې؟ نو والا زه هم دلته نور ورونه مې استخراج شته یم نو زه یو ورور یو ځای یو بل دی هغه دلته کار کوو او پلار هم بس ناروغه دی هغه کور کې خوځېږي راخوځېږي. الله دې شفا ورکړي. نو یو ته کار کوي یو د ورور کار کوي ورور دې من دا کار کوي؟ هو هم دا کار کوي. څنګه کار نه دې راځي نه بس راځي منه چې په دې سات شکر دی همدا شته دی بس چې هر څو ایستلي او 1.5 سلي بس موږ شکر دی. مقصد هم د کور د ترکارۍ پیسې برابر شي بس کور ترکاري او دا شیونه پرې راواغه کوو بس میاشت 2 میاشتې تېروو بیا ځو کور. کور چېرته ده؟ کور هم کونړ کې. ها ښه مسافر هم یې هغې نه دلته کار کوې؟ هو مسافر یم دلته کار کوو بس هم اتاق دی بس میاشت 2 میاشتې تېروو ځو کور ته. په اتاق کې به کرایه هم ورکوې لکه څه؟ هو 500 روپۍ کس په سر ورکوو. 500 د میاشتې؟ هو د میاشت. خوراک هم په خپل ځان ده؟ هو په خپل ځان هم. زه خیر نو الله دې کار کې برکت واچوي لالا. صحیح ده. نو ته دې د لمبر هم موږ ته ووایې بعض هېوادوال کېدای شي نیمه وي تا انټرویو وګوري او
غواړي تاسو سره مرسته وکړي هماغه نمبر ته سره زنګ ووهئ او ښه کومک درته ورسوي. 0 2 9 828. دا د موبایل نمبر دی واتساپ هم لري؟ نه واتساپ نه لرم. ساده ده؟ ساده نمبر. زه خیر لیدونکو نمبر دی واورېده که کوم ورور هم غوښته کومک وکړي د ورور سره بس دا نمبر ده. نو چې او ګلاله موږ ته که څه خدمت وي نه خیر زه ځلا زه بند یم. ګران لیدونکو بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. دلته همدې پارک کې دا ورونه هم دلته دوکان لري او سمبوسې او نور هم د خوراکه شیان خرڅوي. نو دوی سره مو غوښته یو دقیقه خبرې وکړو. تاسو موږ سره اوسئ. قاري صاحب ښه یې؟ الحمدلله ته خپله ښه یې؟ صحت دې ښه دی؟ شکر الحمدلله. تاسو ښه یې ورور؟ شکر دی قلاري ده خپله ښه یې؟ خیر اوسئ. ورور ښه یې ته؟ نو قاري صاحب تاسو سره به خبرې شروع کړو نو که نه ښکلی نوم دې کړو یو دوستان دې که هېوادوال ته وپېژنو. قاري سمیع الله محمدي صاحب. ډېر ښه. او دا ورونه نومونه یې چې دي؟ نوم مې ذبیح الله دی. ذبیح الله لالا. او تاسو ورور؟ ما باسط. باسط لالا. ښه ډېر ښه. دا دوکان یې چا دی؟ تاسو د دوکان اصلي د دغې دی زه. دوکان یې ستاسو؟ ډېر ښه. څومره وخت کې دوکان لرئ دلته؟ یو کال به کېږي. د یو کال کې څنګه دي فروشات؟ والا شکر ده چلیږي؟ ښه دی ګزاره کوي. د دې چې کرایه ورکوئ څنګه حساب ده؟ دا خو موږ ته ووایه. دا حکومت نه نیولی دی کرایه ورکوو. دا ستاسو چلوالۍ نه بدلېږي؟ او شروالي والا. کرایه ډېره ده یا کمه؟ والا ګزاره کوي. ګزاره حال ده نو. څه ډېر ښه. نو دلته به ځوانان راځي غرمهیي یا مازدیګري شیان به چکر ته راځي بس خوراک کوي. خوراک چې لري دوکان کې؟ والا یخ مشروبات دي بسکټ هر شی شته. سمبوسې او شیان هم لري؟ هر څه چې هر څه. الله دې کار کې برکت واچوي لالا. امین. او تاسو قاري صاحب تاسو څنګه انډیوال هم د په چکر راغلي؟ روزی دی او د دې خوا ته کله ناکله راځو یو پوښتنه یې هغې وکړو. نو انډیوال به هم وي که نه؟ انډیوالي هم د ورسره وو. دا ورور هم دا هم بس روزی دی دې سره کار کوي. مشر ورور دی. دا هم دې مشر ورور دی؟ هغه مشر ورور. ښه دا دی او مشر ورور. نو کار هم ښه ده نو که نه؟ زه شکر سره هماغه چلیږي. او ښه دی. نو خیر اوسې ورور مننه څه موږ ته وخت راکړه. دغه څخه یو جهان مننه چې راغی دا پوښتنه مو کوه هر کله راشي دا خپل دوکان دی. مننه لالا. نو غږ هم اوري هېوادوال وطن کې دي بعضې وطن نه بهر دي مسافر ورونه هم که څه وینا لري کامره هم په خدمت کې. بس وطنوالو مسافر ورته یو سلام هغه وایم چې ښه وخت او ښه سفر ولري ښه مسافري ولري. او تاسو ورور که څه پیغام لرئ؟ والا د څه خاص پیغام نه لرئ؟ یو سلام علیکي خو ورسره وکړئ یو سلام ورته واچوئ. بس په ټولو باندې مسافرو ته سلام وي او خدای دې وکړي چې ټول ښه روغ جوړ وي او ښه مسافرې ولري. خیر اوسې ورور. ته خو به هم کوم پیغام لرې که نه لالا؟ ما دا پیغام دی مسؤلینو ته کوم خپل مکتب ته پټېږي را پټېږي نه. ډېر ښه. یعنې بې ځایه ونه ګرځي همه خپل درس وایي تحصیل وکړي تر څو وطن جوړ کړي که نه؟ ډېر ښه. مننه ورور موږ ته که څه خدمت یې امر وکړي. خیر اوسې بیا هم. مننه لالا. کور دې ودان بیا به راشو ښه وخت. مننه. دا به بیا زه زما همکار هلته چینل لینک درکوي بیا مخکې کتی شي. صحیح ده. نو په اجازه م ګران لیدونکو نو ورون سره هم خبرې وکړې نو ماشاءالله وایي دلته ځوانان راځي په چکر ښایسته پارک دی او دوی هم دلته دوکان لري په دې نه شیان اخلي. نو موږ خپرونه به هم دلته خلاصېږي او تر بلې خپرونې چې زه سیلاب رضوان ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم. نو اخره کې موږ چینل هم سره لایک او سبسکرایب کړئ تر څو جلال آباد د ښار او همدارنګه د کابل ښار بېلابېل ساحونه تاسو ته ښایسته ښایسته ګزارشونه ولرو. نو تر بلې خپرونې ښه وخت ښه چارې.